چې زمونږ شرعي حاجت چې هغه الله پوره کړي. نو د ټولو نه وړومبی یو اسان عمل دا چې کله چاته څه مشکل پیښ شي، هر چا د مشکلات شته، چاته د قرض دی، چاته د بچو دی، چاته کاروبار دی، چاته څه چاته څه. نو اسان عمل د هغې دپاره دا دی چې 2 رکعته صلات حاجت کول روزانه. نیت چې کې د هغې نه مخکې به داسې وي چې زه دا کم نفل کوم صلات حاجت چې زما دا پلانکي حاجت دی چې دا الله پوره کړي. نو 2 رکعته صلات حاجت کول ښه په خشوع وضو سره، او دغه شانتې د هغې نه پس بیا ښه په عاجزۍ سره الله نه سوال کول، الله ته منت زاري کول چې یا الله زما د حاجت دا پوره کړي. 2م نمبر عمل دا چې کله داسې سخت مشکل وي نو تاسو صدقه کوئ، د الله په نوم باندې صدقه ورکې، محتاجو ته خوراک ورکې، محتاجو ته روټۍ ورکې، او یا الله د دې صدقې د برکته زما د مشکل دا حل کړي. 3م نمبر عمل چې هغه یو ډېره ښایسته او ډېره مجربه وظیفه ده او ډېره ښایسته او ډېره قوت والا عمل دی جی او آسان عمل دی جی. 3 ټکي دي: یا ناصرو یا نسویرو انصرنی، یا ناصرو یا نسویرو انصرنی. اے مدد کوونکي ذاته، اے مدد کوونکي ذاته ما سره په دې کار کې مدد وکړي. دا معنی ده. دا به روزانه چې د چا څه مشکله وي، که هغه د کاروبار وي، که هغه د قرض وي، که هغه د دشمنۍ وي، که هغه د نوکرۍ وي، که هغه د بچو وي، که د هر قسمه مشکل وي، دا وظیفه به روزانه کوي. یا ناصرو یا نسویرو انصرنی. روزانه 313 بار 314 پیرې. مخکې به ته یو پیره درود شریف، وروسته ته یو پیره درود شریف. دا وظیفه به کوي خو ښه په توجه سره، الله ته به توجه برابر کړي. دغه شانتې ښه په عاجزۍ سره خبرې ترې به چا سره نه کړي، قبلې ته به مخ وي. یا ناصرو یا نسویرو انصرنی، دې کې به داسې تصور کړي چې خدای ته ما سره په دې کار کې مدد وکړي. چې هر څه شرعي کار وي نو انشاءالله الله پاک به څه دی مشکل حل کوي. او دغه شانتې د ټول نه ښه عمل یو سورې یاسین ویل دي. حدیث کې هم راځي چې تاسو سارې سورې یاسین ووایئ، د ټولې ورځې حاجتونه به الله پوره کړي.